موږ نه غوښتل شوي چې پای رادین او منفي پای پر 3 رادین درجو ته واړو. نو که چیرې زه تاسو نه پوښتنه وکړم چې داسې موږ یو مکمل دوران ووهو، یعنې یوه زاویه وي چې هغه مکمل دوران وي، دا به څو رادینه کیږي؟ نو پوهیږو چې دا به مساوي کیږي 2 پای رادین سره. اوس که چیرې همدا دوران مکمل په درجو سره وښیو، بیا به مساوي کیږي څو سره؟ نو پوهیږئ چې دا مساوي کیږي 360 درجو سره. دلته دا نښه موږ لګول حتمي ګڼو. کولی شو دلته ولیکو ورسره ډیګریز او یا داسې نښه ورکړو تر څو پوه شو چې واحد درجه ده. او دلته خو واحد معلوم دی چې څو دی؟ څه شی دی؟ رادین دی. اوس ګورو چې دا موږ ساده کولی شو که نه. نو که چیرې وګورو دواړه خواوې په 2 باندې ویشل کیدی شي، نو 2 به له 2 سره ختم شي. دلته به موږ سره پاتې شي چې پای رادین دا مساوي کیږي له څو سره؟ 360 چې په 2 وویشل شي 180، او دلته به ورسره د درجې علامه ورسره کیږدو. نو دا شو پای رادین مساوي شو 180 سره. او په همدې سره زموږ لومړی پوښتنه حل شوه، ځکه موږ ته یې وویلو چې پای رادین څه ته واړو؟ درجو ته واړو. موږ ولیدل چې پای رادین مساوي کیږي له 180 درجو سره. نو دا لومړی برخه حل شوه. همدارنګه که چیرې شکل کې وګورو، موږ پوهیږو چې پای رادین څه شی دی؟ پای رادین نیمایي دایره ده، داسې تر دې سره پورې، او دا مساوي کیږي 180 درجو سره، کوم چې خپله هم نیمایي دوران دی. اوس راځو د پوښتنې دوهمې برخې ته. وایو چې منفي پای پر 3 رادین مساوي کیږي له څو سره؟ نو لیکو منفي پای پر 3 رادین، دا چې موږ درجو ته اړو موږ ته 100 درجې په لاس راځي. نو یو ځل بیا راځو، دا به نظر دغه معلومات ته موږ حلو. نو ګورو چې نظر دې معلومات ته دې نه موږ ته څه شی لاسته راځي؟ 100 درجې کیږي. نو دې لپاره چې دا په درجو واړو، موږ باید معلوم کړو چې په یو رادین کې 100 درجې کی موجودې وي، یا یو رادین 100 درجې کیږي. نو دا به داسې ولیکو چې ډیګریز پر څه شی؟ پر رادینز. دلته موږ ډیګریز ځکه ولیکل چې که چیرې یوازې دا نښه دلته ولیکو، بیا دا واحد ښکاره کېدل لږ څه ستونزمن تمامېږي. نو په یو رادین کې 100 درجې وي. موږ پوهیږو چې په پای رادین کې 180 درجې وي. نو دلته لیکو 180 پر پای، 180 پر پای درجې پر رادین باندې. نو دا رادین به د دې رادین سره ختم شي، پای به له پای سره ختم شي. 180 چې موږ په 3 وویشو، ځواب پاتې کیږي ځواب پاتې کیږي 80. علامه به منفي ورکو، منفي 80 درجې. نو موږ کولی شو داسې ولیکو، او یا هم یوازې د درجې نښه ورسره ږدو، داسې سمبول.